الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور پوښتنه کړې ده چې زموږ په علاقه کې داسې یو رواج دی چې کله د ماشوم هلک عقیقه کوي نو دغه مال په وینو باندې د دې ماشوم سر ولړي. آیا دا عمل جایز دی که؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، په مطالب المؤمنین کې ډیر صریح لیکل شوی دی چې دا کار مکروه دی او دا کار د جاهلیت د زمانې یو رواج پاتې سوی دی. مسلمانان باید د دې څخه ځان وساتي. دا کار مطلق مکروه دی او ډیرو علماو بد بللی دی. فتاوی لکنوی 362 صفحه کې هم دا تصریح شوی ده چې دا کار مکروه دی او ځانونه ځینې وساتئ. دا د جاهلیت د زمانې په رواجونو پسې مه ځئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.